حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د عرفه په ورځ باندې نخمه ذل حجه د لوی اختر نه چې کوم ورځ مخکې ده په دې ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې په روزه اونې ولا الله تبارک وتعالى د تیر شوی یو کال ګناونه معاف کوي او د راتلونکي یو کال ګناونه ورته الله معاف کوي صحیح حدیث دی په نخمه ذل حجه د لوی اختر چې کوم ورځ مخکې ده په دې باندې چې چا روزه اونې ولا د تیر شوی یو کال ګناونه ورته الله معاف کړو د روان یو کال ګناونه ورته الله تبارک وتعالى معاف کړو وسو دا خبره چې عرفه چې دنو دا خو د ملکونو جدا جدا ویني د سعودي عرب عرفه جدا ده زموږ عرفه جدا ده دا روزه به موږ په کوم ورځ باندې نشي خدا خبره یاد وساتئ ما درته وی د عرفه ورځ نخمه ذل حجه ته ویل شي څه ته ویل شي نخمه ذل حجه ته د لوی اختر نه چې مخکې کوم ورځ د دې ته یوم العرفه ویل شي نو ملکونو په ورځ کې اختلاف ته کنه خو د کوم ملک چې په کوم ورځ اختر دا غنه یو ورځ مخکې د عرفه ده سبانه ورځ ده سعودي عرب سبانه ورځ د خالي ورځ دا یوم عرفه دا یوم عرفه راځي او زمونږ د اتوار ورځ یوم عرفه راځي نو زه به روزه په کوم ورځ باندې نسم نو موږ به روزه د اتوار په ورځ نیسو زمونږ د عرفه ورځ د اتوار ورځ راځي ټیک شو ځکه د اختر نه چې یو ورځ مخکې د عرفه ورځ ولې شي دا فضیلت دغه ورځ دی اوس یو سړی و چې نه زخامه حداسه کومه چې د سعودي عرب سره د عرفه په ورځ روزه ونیسم زما زړه اطمینان نه کوي نو موږ وایو ونیسه ځکه چې دا دارومدار د اعمال په نیت باندې دی ستا نیت چې صفا دی الله تبارک وتعالى برله په ډیر اجرونه درکړي او حدیث مبارک کې راځي وای د لوی اختر نه چې د مخ کې کومه نخ ورځ دي کنه ته دې هر ورځ دومره ثواب لري د روزي نیولو چې سړی یو کال پر لپسې روزي ونیسي نو د خالی په ورځ هم روزه ونیسه نو د سعودي عرب سره یوم العرفه را لپاره ورځ روزه ونیوه او د اتوار په ورځ ونیسه هغه زموږ یوم عرفه ده نو دوه روزه ونیسه نو د خالی په ورځ روزه ونیسه او د اتوار په ورځ روزه ونیسه نو هم د سعودي عرفه پر ورځ روزه رااله او زموږ چې کوم عرفه ده په ورځ سره رااله روزه رااله ثواب ډیر زیات دی انتهایی ثواب دی ستا په وهم ګمان کوم دا ثواب نه راځي چې الله تبارک وتعالى په رسول ثوابونه درکړي ها دا عرفه روزه چې دا نو دا نیولې ثواب دی او نه نیولې ګناه نه دی کو چاونی ولا ثواب ورته ملاويږي او کو چاونه نه ولا دا ورته نه نشي ولا ملامت کول نشي لکه تاول روزه نه نیولې ملامت کول نشي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام کله نیولې دا کله نه نیولې د حجۃ الوداع په موقع باندې صحابه کرام فرمایل زمون دا خیال او چې ډیره زیاته ګرمي ده او د نبی عليه السلام روزه ده موږ ټول په دې پریشانی کې چې ګرمي ډیره زیاته ده او نبی عليه السلام د عرفه پر سنې ولدا روزه نیولې ده موږ په دې پریشانی کې یو زنانه په ګلاس کې پیل راغست نبی عليه السلام له الله پاک پیغمبر دا والا نبی عليه السلام هغه په واره واغه سلا وایس کړ چې وایس کړ موږ پوښتنه چې نبی عليه السلام پر روزه نه نیولې نو که د عرفه د ورځې روزه دیونی او ثوابونه ډیر زیات دي خو کو چرته سکار مار کوي یا سبل ستړیا درته نشي نیولې ودی نه ورنه ګناګار پی نه